سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو درښایم چې څنګه کولی شو د ټیلیګرام آی ډي جوړ کړو. ټیلیګرام څنګه فعالولی شو. نو ملګرو که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ نو زیات پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانې اپلوډ کوو تر تاسو پورې په ډېرې اسانۍ سره در ورسیږي. نو لاړ شئ ملګرو پلی سټور ته. پلی سټور چې کله لا خلاص کړه نو دلته به ورته ولیکئ چې ټیلیګرام. ملګرو دا به ډاونلوډ کړئ. ما تیاره ډاونلوډ کړی ته اوپن کوم تاسو په مخ کې چې کله هم اوپن کړه نو داسې صفحه تاسو ته خلاصیږي. دا به ځي بغل ته داسې بوځئ آخره پورې به ورسوي. بیا به دغه سټارت باندې کلیک کوئ. دلته خپل د تلیفون شمیره ورکړئ. زه خپل د تلیفون اول بل ته ملګرو کانټري افغانستان مې انتخاب کړئ. زه په افغانستان کې افغانستان انتخابوم. تاسو چې هر ملک یاست همغه انتخاب کړئ. زه افغانستان انتخابوم. دلته خپل د موبایل شمیره ورکوم کوم سیم کارت چې موبایل کې ده. بیا به په دې علامه باندې کلیک کوئ. بیا به یس ووهئ. دلته موږ ته اوس یو کوډ راځي ملګرو. لږ به انتظار شي دا کوډ موږ ته ورسیږي. ملګرو تاسو ګورئ موږ ته کوډ راغی. صحیح شو. زموږ نو ډایرکټ عمومي خپله فعالېږي. ملګرو زموږ ټیلیګرام څنګه شو فعال شو په ډېرې اسانۍ سره. تاسو ګورئ ملګرو زموږ ټیلیګرام فعال شو. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ تر څو نور ویډیوګانې اپلوډ کوو تر تاسو پورې به ډېرې اسانۍ سره در ورسیږي. د خدای په امان.